ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي. ډېر مزر بیا وایي بیا وایي ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي. ډېر چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوی حاجي صاحب بیا وایي دا شعر چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو د وي د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي. ستاسو ډېره مننه. ډېر حاجي صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ډېر خوندور شعرونه حاجي صاحب یقین وکړ شعر انتخاب دی مننه جی موږ ته به حاجي صاحب موږ چې راتلو په دې لاره باندې مرګري ته مې ستاسو هغه کلام ولګاوم دوی چې یاره دنه حاجي صاحب نه به دغه کلام چې نو خصوصي ریکارډ کوو هغه بل چې تاسو کوم ریکارډ کړو ستاسو د ملګري ته ډالۍ وي چې زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نشل څه شي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي. ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي. ډېر مزر بیا وایي ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خخ کې زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي. الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي. الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي. ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم عاجز صاحب ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوند یې وکړو عاجز صاحب ډېر ښکلي شعرونه مو راسره شریک کړو. عاجز صاحب په اخره کې لاره بر پښتنو ته زموږ مینوالو ته قسم پیغام ورکول غواړئ نظام چې ضروري ورکوي. د پیغام نه مخکې خو دغه څو شعرونه چې ماران د زلفو دی څه داسې په رخسار ودوي لکه پالنګ چې څوک ستړی مزدور کار وده ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو د وي د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ته چې ناجوړه شي نو څومره صحافیان رادرومي ته چې ناجوړه شي نو څومره صحافیان رادرومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان رادرومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېره مننه یو وارې بیا ستاسو ډېره مننه ما سره الفاظ نشته یاره الله مو قدر وکړه الله مو عزت وکړه یو پیغام خو د پوهانو کار دی موږ به څه یو زموږ پیغام به څه خو به دغه یو خصوصي پیغام چې یو بل له مینه ورکې مینه خوره کې او مینه وکې د لوی الله په امان. ډېره زیاته مننه عاجز صاحب یقینا چې ډېر زیات خوند یې وکړو زه خپله خپرونه په دغه شعرونو باندې راټولوم چې د اوښکو لیکه چې د چا په ننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړه شي بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خاني لاړه شي. ملګرو دغه وه زموږ د نن خپرونه د زید الرحمن عاجز صاحب سره هم د دې سره سرور کې خپل رور حسین تنها او اظهرتلي ګران له اجازت چې چېرته هم یې ښاد آباد او بریالي مو غواړم د لوی الله په امان.